پښتانه به د سیاست په دنیا کې یو نوی باب جوړ کړي. زه د دې ملک آرمي چیف قاسم منیر ته وایم چې ته خو دا دعوا کوې چې زه حافظ یم، ته د قرآن هغه آیات ماته راوښیه چې عام انسانان د کور نه وباسه او په کالونو کالونو یې بهر ساته. 18 اکتوبر د پښتون قام یو تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره وکړو. زه د پاکستان عدالتونو ته وایم ای د پاکستان د عدالتونو ججانو، تاسو دلته په خپل عدالتونو کې د سموسو په ریټ باندې سموټو ایکشن اخیستی دي، خو د تیرا خلک د تیرا په زرګونو د تیرا په لکونو خلک بې کوره ژوند کوي. ته په سموسو باندې سموټو ایکشن اخیستی شې، خو یې ډاره نه، ته د تیرا په خلکو خبره نشې کولی. نن چیلنج ورکوم، میډیا ته ورکوم، د پاکستان ټولو افسرانو ته ورکوم، آرمي چیف، عدالت او پارلیمنټ ته ورکوم چې راده شي زه ورته ثابتوم چې په ډیر خان کڼ ته راواخله تر نورو تر بنو کڼ پره دغه وسلوال خلک ځي راځي. هلته ولې نه کېږي چې تا د تیرا خلک اخلي. تاریخ ډېر اوږد دی، د اورنګ نه تر فرنګ پره دغو غرونو د مزاحمت لارې لیدلې دي. نن هم د دغې وطن په لارو کې د دغې وطن ولسونه د خپل حق دپاره ناست دي. زه نن اول د تیرا راجګال په کډوال خلقو باندې په کډوال ولسونو باندې خبره کوم. زه ریاست ته وایم تا ویل چې زه اپریشن کوم، کورونه خالی کوي. اپریشن شروع شه، دغو ولسونو دا قرباني وکړه چې خپل کورونه یې درته خالي کړل. یقینا تا چې اپریشن کوو د دغو ولسونو نه د هېڅ مشوره نه واخیستې، په زور دې شروع کړل. یو کال ووته، 2 کالونه ووتل، 14 کاله کېږي چې یو انسان ته خپل کور ته نه پرېږدي. یو انسان به هلته خپل هوسا ژوند تېروي، ښه ژوند به یو انسان هلته تېروي چې دی خپل کور لري، خپل پټی لري، د خپلو کلیوالو سره هلته سهار او بېګا په ښه او بد کې شراکت لري، د خپلې حجرې میلمه لري، په خپل ښه او بد کې په خپل کلي کې یو پوزیشن لري. تا 14 کاله کېږي چې یو خلک د دې نه محروم کړي دي. 14 کاله کېږي، د چا 8 کاله، د چا 10 کاله، د چا 14 کاله پوره شوي دي چې یو انسان ته د خپل کور نه محروم کړی دی. آیا یوازې په دې ټول پاکستان کې یوازې د تیرا په خلکو د کورونو نه ایستلو باندې امن راځي؟ که د بدامنۍ خبره کوې، که د طالبانو د اډو خبره کوې، که ته دا خبره کوې چې دلته خو وسلوال خلک اوسېږي، زه نن چیلنج ورکوم، میډیا ته ورکوم، د پاکستان ټولو افسرانو ته ورکوم، آرمي چیف، عدالت او پارلیمنټ ته ورکوم چې راده شي زه ورته ثابتوم چې په ډیر خان کڼ ته راواخله تر نورو تر بنو کڼ پره دغه وسلوال خلک ځي راځي. هلته ولې نه کېږي چې تا د تیرا خلک اخلي. ته د تیرا خلک، ته د راجګال خلک په کوم نامه د خپل کلي نه وباسې؟
په دې چې دلته ترهګر اوسېږي نو راځه زه هزار نور ځایونه درښایم هغه ځای نه هم بیا که کینټ و هم خالي یې کا هر څوک د نه وباسه که بل ځای و هم خالي یې کا دومره خبره اپریشن معنا دا ده چې یو وختي یو جګړه ده دا خو 10 کاله 15 کاله 14 کاله تېرېږي چې ستا دا خبره نه ختمېږي کله یې راننه باسې کله یې وباسې یو جرنیل د مذاکرات ورسره وکړي بل جرنیل د جنګ اعلان وکړي بل جرنیل د خلکو د استلو خبرې کوي دا ډرامې دي هیڅ په دې خاوره مونږ ترهګري نه منو دا د جی ایچ یو پالیسۍ منو دا د کرنل امام بیان دی چې دغو ته ټریننګ ما ورکړی دی دا د جرنل حمید ګل بیان دی چې وسلوالو ته ټریننګ ما ورکړی دی دا د جرنل مشرف بیان دی چې دا زمونږ هیرو دي دا د جرنلانو کتابونه او بیانونه موجود دي چې ټریننګ هم دغو ادارو ورکړی دی ټریننګ د راجګال خلکو نه دی ورکړی ټریننګ د تیرا خلکو نه دی ورکړی اصلي د راجګال خلکو نه دی ورکړی نه د راجګال خلکو دې ته مشورې کړي دي چې چېرته یې ووسوو چېرته یې نه ووسوو لہذا دغه ګناهګار هغه خلک دی چې چا جوړ کړي دي چا ټریننګونه ورکړي دي چا ساتلي دي یا څوک تر نن ورځې پوره په دې کې ملوث دي غریب ولس د خپلو کورونو نه استل دا یو لوی ګناه دی مونږ یونایټډ نیشن ته وایو مونږ اقوام متحده ته وایو چې که ته د امریکې یو ان جی او نه وې او په رښتیا باندې ته د دنیا د چارو د دنیا د امن دپاره کار کوې نو یو پوښتنه د انساني حقوق د ټولو ادارو نه کوو یو پوښتنه د یونایټډ نیشن اقوام متحده نه کوو چې آیا 14 کاله د یو انسان 14 کاله د یو انسان نه د زرګونو انسانانو د پوره یو سیمې خلک د خپل کور نه محروم ساتل د خپل پټي نه محروم ساتل د خپل کلي نه محروم ساتل کوم انساني حقوق دي که دا د انساني حقوق خلاف ورزي ده نو ولې تاسو پې غلي یئ زه د پاکستان عدالتونو ته وایم ای د پاکستان د عدالتونو ججانو تاسو دلته په خپل عدالتونو کې د سموسو په ریټ باندې سموټو ایکشن اخیستی دي خو د تیرا خلک د تیرا په زرګونو د تیرا په لکونو خلک بې کوره ژوند کوي ته په سموسو باندې سموټو ایکشن اخیستی شي وایي ډارنه ته د تیرا په خلکو خبره نشي کولی دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې تاسو کوئ زه د دې ملک آرمي چیف قاسم منیر ته وایم چې ته خو دا دعوا کوې چې زه حافظ یم ته د قرآن هغه آیات ماته راوښیه چې عام انسانان د کور نه وباسه او په کالونو کالونو یې بهر ساته دا کوم عمل دی خو البته نامونه دي څوک د انساني حقوق په نامه استعمالوي څوک د عدالت او انصاف په نامه استعمالوي څوک د اسلام په نامه استعمالوي خو دا هغه غریب خلک دا په دې ګرمیو کې چې دوی عادت و چې ګرمي به یې د تیرا په خپلو غرونو کې تېروله هلته د پلرونو قبرونه دي د نیکونو قبرونه دي خپل د پلار او نیکه قبر ته نشي تللی دا کوم انسانیت دی لہذا مونږ یوازې کوکي خیل یوازې ټول خیبر نه ټول پښتون دا غوښتنه کوو چې دا انتهایي لوی جبر دی چې ته خلک د خپل کور کلي نه د خپلو کورونو چوکونو نه د خپلو مقبرو نه او د خپلو کلیوالو نه لرې وساته او هغې نه محروم کا دا محرومیت یقینا دوی به تر څو پورې وکړي دا محرومیت نور په ختم کوونکی دی یقینا پښتون کام مسلې لري یقینا پښتون کام یو ځای نه دی دا یوازې د تیرا د خلکو احتجاج نه دی اوس میاشت نه پوره کېږي چې د خلیل جبران احتجاج شروع و په هغې ناوله په دې لنډي کوتل کې هره ورځ مزدوران وهي هره ورځ په مزدورانو تشدد کېږي داسې راوګرځه په دې خیبر کې هره ورځ دلته یو احتجاج یو درنه لګیوي خو دا یوازې خیبر نه دی هره ورځ د سوات اولسونه په یو اولسي پاڅون کې ناست وي هره ورځ په باجوړ کې خلک په ویر ناست دي د چمن نه راواخله تر شانګلې پره پښتانه په ژړا او فریاد دي یقینا زمونږ د بربادۍ زمونږ د تباهۍ
پر شا خلق کمزوري خلق نه دي د امریکې نه واخله د دغې ملک تر جرنیلانو پره ټول په دې کې شامل دي دومره لوی قوت ته دومره لوی نیټورک ته په یو علاقه باندې شکست نشي ورکولی یو قبیله شکست نشي ورکولی یو مخصوص ګوند یا یو مخصوص پیشه دې ته شکست نشي ورکولی ها البته چې ټول پښتانه ورته یو شو ټول ورته په یو ځای ودرېږو بیا موږ شکست ورکولی شو او دا د چا ارمان دی هم د دغې ځوانانو هم د دغې سپین ږیرو هم زموږ په کورونو کې ناسته زموږ خویندې مندې د ټولو یو ارمان دی کاشکې د پښتانه مشران یو ځل سره کېناستلی زموږ مسلې به حل شي آیا دا د ولسونو ارمان دی که نه دی ستاسو د دغې ارمان پوره کولو دپاره ستاسو د دغې خواهش پوره کولو دپاره د ولسونو دغه ترجماني یقینا یو ستړیا غواړي هغه ستړیاوې ته موږ تیار یو تاسو هره ورځ دا سوشل میډیا ګورئ د یو نه یو د پښتون قام د مشر په کور زه ناست ومه هلته دوی ته د امینت او خواست تاسو لاړه ښه کوم چې راځئ 11 اکتوبر ته په یو ځای سره کېنو او نور په یو ځای فیصله کوو موږ اراده کړې ده چې یو ځل د ټولو ګوندونو مشرانو ته ورځو بیا مختلفې پیشې دي ډاکټر دی ټیچر دی یعنی وکیل دی صحافي دی تاجر دی مزدور دی ترانسپورټ ول دی داسې بېلابېلې سماجي کارکنان دي داسې چې ته وګورې سټوډنټ یونین دي مختلف نور یونین په پښتنو کې موجود دي هغو مرکزي مشرانو ته هغو ته مو ډېرو ته ورتګ کړی دی ډېرو ته بیا ورځو بیا په دې څو ورځو کې به زمونږ دغه یو پیغام شروع شي چې هره ضلع ته ځو دا لږ په خبر واروئ سپیشل د سپین ږیري او ځوانان هر ضلع ته ځو په هر ضلع کې هر کله یو مشر لري هر کله یو سپین ږیری لري هر علاقه یو بااثر شخصیت لري هر علاقه یو بااثر عالم دین لري داسې په هر ضلع کې د ادیبانو خپل مشران دي د وکیلانو خپل مشر دی د صحافیانو مشر دی د تاجرانو داسې د مزدورانو د ټرانسپورټرانو خپل مشران دي او داسې د هر کلي خپل مشر دی او داسې د هر سیاسي ګوند هلته په ضلع کې خپل مشرتابه ده په یو ضلع کې بیا بیل بیل مونږ بیا دعوت ورکوو بیا په 11 تاریخ 10,000 کم و بیش دا د کام عام خلق نه هغه خلق چې صاحب رای دي په هغه پسې لاس 50 یا 1000 سړي روان دي هغه څوک مني چې ته زما مشر یې دا به کښېني دې ته یو ځل په سکرین باندې موږ د دغې وطن اوریجنل غمیزه چې څومره مړي شوي دي څومره ګوډي شوي دي څومره زخمیان څومره معذور څومره خلک کاډوال دي څومره خلک ته د شناخت کارډ مسلې دي څومره قبضې شوي دي څومره قبضې په کورونو په علاقو شوي دي څومره په ځنګلونو شوي دي څومره د DHA په نامه په ځمکو شوي دي داسې د دوی د وسایلو خبره ده څومره وسایل لري څومره د تشدد پیښې دي دا چې څومره مسایل دي د دغو دپاره 600 ټیمونه موږ جوړ کړي دي کلي په کلي ګرځي د خپلو خلکو نه معلومات راټولوي هغه به په سکرین ورته ښایي نور موږ پښتانه ټول عمر د بلوه کتاب ته ناست دي دی چې خپل تاریخ ګوري د پیرنګي په کتابونو کې د پنجابي په کتابونو کې ګوري راشه اول ځل کلي په کلي موږ سړي استلي دي چې خپله معلومات خپل راواخلئ خپل کتابونه لیکو خپل تاریخ لیکو په پردیو نه لیکو چې د خپلې خاورې خپل بنیاد وي د خپلو پښتنو خپل بنیاد وي په پردي بنیادونو نه زما زه دا نه وایم ټول هر څوک زنده‌باد خو د PTM ورکر صرف زنده‌باد مرداباد دپاره نه دی کلي په کلي ګرځي کله معلومات راټولوي کله خلق راټولوي کله یو بل حرکت کوي د سماجي کارونو نه واخله تر معلوماتو پره په ټولو کارونو کې دی خپل کار لري نو داسې به په سکرین باندې موږ د دروغو نه د رښتیاو ټوټل د کام مسایل په ضلع مسایل په علاقه مسایل په یو سکرین باندې ورته وښایو پښتانه ولې د یو بل همدرد نه دي ځکه همدرد نه دي چې د یو بل درد نه پېژني دوی زه مې هغه یوه ورځ دا خبره د کړلو نه ده خو بهرحال دلته د مثال لپاره کومه د وطن ډېر پوهه خلک راټول کړل د کویټ نه تر سوات پورې ډېر پوهه او ډېر په وطن مین کسان ناست وو عمر یې په دې وطن کې ګیرې سپینې کړې وې ما د دوی نه تپوس وکړو چې کوم د خیبر پښتونخوا وي چې ته څماولنګ ته دوکۍ پېژنې هغه وویل زه خو نه پېژنم ما ویل دوکۍ د پښتنو سیمه ده او داسې وسایل پکې پراته دي چې په غرونو کې نه دي په کور کې کویی په پټي کې کویی ووایي ډېر ځای نه راوباسي او څومره مسایل لري ته خبر یې ویل یې نه
بیا مې زمونږ د جنوبي پښتونخوا د کویټه سیمې چې څومره پښتانه ډېر پوه خلک هغونه تپوس وکړو چې ته ګورسړي پېژندې ته نواب پاس پېژنې هغه وویل زه نه پېژنم په هر زما د وطن دوه ګېټونه دي که حال شول په لکونو باجوړیانو مومندان به د هغې نه خپله خاوره کې ښه ژوند وکړي پښتانه د یو بل درد نه پېژني نو همدرد به څنګه جوړېږي نو چې په یو سکرین باندې د ټولو پښتنو د ټولو سیمو یو ځل خو حالات و ټولو مخو ته کېدو موږ په یو پسې کتابونه نشو ګرځولی جدید دنیا نه په یو ځل به ټول راټول کړو او یو رښتوني معلومات داسې رښتوني معلومات چې په هغې ځای به دا په قرآن قسم زه ورته وکړم چې په ټوله دنیا کې یو ادارې په دې کې یو شی هم دروغ ثابت کړو راشه سر مې ووهه بالکل د رښتیا او سیټپ چې شي بیا به په هغه نه پس د دغې جرګه حال په څلورو طرفونو کیمپونه لګېدلي وي په یوه به یې خیبر لیکلي وي په بل به یې مومند لیکلي وي په بل به یې سوات لیکلي وي په بل به کویټه وزیرستان لیکلي وي دا چې څومره هم د پښتنو ضلعې دي د هغه به بېل بېل خپل کیمپ وي دا چې څومره پیشې دي لکه ټیچران دي د هغو د هرې ضلعې صدر لکه صحافیان دي د دوی د هرې ضلعې صدر او صوبایي صدران داسې نورې چې څومره پیشې دي هغو به بېل بېل کیمپونه وي هغه به هلته ټول سره کښېني او د هر یو ګوند به بېل وي بیا 24 ګنټې دومه ورځ د دوی ده چې سهار نه بېګا ده دوی په خپل منځ کې مشوره سره وکړي په دې کې که څه کمای لیدلی وي یا که په دې کې څه ورګډوي چې دا شی دې پکې ایډ شي دا شی دې هم وي پکې هغه د هره ضلع په یو کاغذ لیکل وکړي یو تن دې خوښ هره پیسه دې په یو کاغذ لیکل وکړي یو تن دې خوښ کړي هر یو ګوند هر یو پارټۍ دې په خپل منځ کې مشوره وکړي یو تن دې خوښ کړي دا اتیا کم او بیش کیمپونه راځي د دغو نه به اتیا سړي راځي دا اتیا سړي زما په خوښه نه راځي هېڅ ډیکټیټرشپ نشته د اولسونو د نماینده خلکو په خوښه به سړی راغلی وي او دغه ته اجنډا زه نه ورکوم اولسونو به ورکړې وي د اولسونو نماینده خلکو به د هرې پیسې د هر ګوند نماینده خلکو به اجنډا ورکړې وي بیا به په خپل منځ کې د اتیا کسان سره کښېنو دا زموږ قامي عدالت دی چې هره فیصله وکړله موږ ټول کام د هغې سره تیار یو هغه فیصله هغه پرېکړه بیا یوازې زما پرېکړه نه ده په هغه کې د هرې سیمې هغه سړی موجود دی چې د ټولې سیمې په خوښه راوتلی دی د هر ګوند نه هغه سړی موجود دی چې د هغې ګوند د مشرانو په خوښه راغلی دی د هرې پیشې نه ډاکټران دي که استادان دي که وکیلان دي که مزدوران دي که تاجران دي که ټرانسپورټران دي که هر یو سټوډنټ یونین دي دوی په خوښه به هلته سړی ناست وي دا رښتیا د ټول کام مجموعه ده دا رښتیا د ټول کام اتفاق دی دا ته 11 اکتوبر وایي او 11 اکتوبر یقینا دا د پښتون کام هم او د دنیا په تاریخ کې یو ډېره نوې خبره ده که دا چیرې کامیابه شوله د دنیا ټول محکوم کامونو ته یو مثال جوړ شو چې ته به د خپلو مسلو نه ځان څنګه وباسې پښتانه به د پولیټیکل ساینس پښتانه به د سیاست په دنیا کې یو نوی باب جوړ کړي چې څنګه محکوم کامونه خپل ځان باسلی شي یقینا دا یوازې د پښتنو نه که چیرې کامیابېږي د دنیا په تاریخ کې یو نوی کیس دی چې ډېر سوچونو فکرونو او د ډېرو پوهه خلکو موږ په کالونو ناستي نه پس موږ یو نتیجه ته پرې ورسېدلو چې اصل طریقه څه کېدلی شي موږ که یو ځو یو ګوند هم د دغو ټولو حالاتو مخه لیدلی شي نه شي لیدلی یو سیمه په یوازې لیدلی شي نه شي لیدلی یو پیشه یې په یوازې سر لیدلی شي نه شي لیدلی ته څنګه د ټولې دنیا قوتونه درته یو ځای شوي دي او ته یوازې بېل بېل وروان یې ته به یې ګټې نه دغو ته چې ټول په یو ځای شي د دې دپاره کور په کور او د هر یو مشر کور ته تګ لګیا دی نه دې در نه ته مونږ یو اړخ ته دې ته راغلو چې د خپلو اولسونو په دغې غم او په دغې درد کې همدردي او د دغې سره یووالي وښایو خو په بل اړخ باندې دلته نصیر خان خبره وکړله چې دغه جرګه د چېرته وشي یقینا بېلابېل ځایونو مشران مونږ ته دا وایي چې جرګه دلته وکړئ کلي کې ټول خلک ښه وي خو بیا یو کور چې په کوم جرګې کېږي هغه یقینا د ټول کلي هیلې ځنې ډېرې وي خیبر د پښتون په تاریخ کې د اورنګ نه واخله تر فرنګ پره د مزاحمت نشان جوړ دی او مونږ یوازې څه نه د پښتنو ډېر درانه مشران ما راغږولي دي ټولو وویل چې د خیبر د نام هم چې د 11 اکتوبر سره ولګېږي د دښمن منډې به وینې مونږ
زه د خیبرو مشرانو ته د خیبرو سپینګیرو ته د خیبرو سیاسي خلکو ته علما ته او سماجي خلکو ته دغه خبره ورته کوو چې تاسو مشوره کوئ یا مو مشوره کړې وي که خیبر دې ته تیار وي نو د 11 اکتوبر د پښتون قام یو تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره وکړو یو خبره ده خلینا نه ده د سپینګیري نه د ځوانانو لږ خبره واروئ د سپینګیرو ته سپیشل خبره کوم ځوانانو ته هم ګوره دا ډېر لوی باور دی دا میلمه سړی خپل کور ته بوځي خیبر ما خپل کور شمار کړی دی زه دومره میلمانه چې راولمه دا ټول بیټکونه هم بیا زموږ د پښتنو دي بالکل دا به وي دا سپینګیري به زه بیا نور په 11 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم هغه بیا ستاسو کار شو زه پښتانه راټولوم د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه دې په یو ځای سره کښېني بس راغواړم یې زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ په دې کې به په خیبر کې افریدای شینواری ملاګوری یقینا دوی به په دې کې سلمانای په دې کې به خامخا په یو ځای ناستای کوي ځکه چې تاسو ته یوازې د یو سیمې خلک نه دي روان د یو ګوند د یو پارټۍ خلک نه دي روان د تحریک خلک نه دي را روان د ټول کام د هرې ضلعې 500 300 600 800 هغه مشران چې هغه د سیاسیانو هم مشران دي هغه قبایلي امایدین هم دي د علاقې ملکان مشران هم دي هغه علما هم دي او د هرې پیښې د هرې ډاکټر نه واخله تر مزدور پره د ټولو مشران هم دي یقینا بوج خو به وي خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل اعتماد لرو مکمل باور مو دی چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي بیا هم جمرود تحصیل نه بلکې د باړې او د لنډي کوتل تحصیل و مشرانو ته هم زموږ ملاګوري شلمان چې څومره هم دي ټولو ته مو پیغام دی چې هغه په دې کې دننه د یووالی وښیي او د خیبر دغه تاریخي اعلان په داسې یو ذمهواري سره خپل انجام ته ورسیږي چې 300 کاله پس هم پښتون په خپلو کتابونو کې د دغې ورځ او د دغې خیبر ذکر کوي نو ډېره مننه کوم د درنې مطالبات دي یقینا ډېر جایز دي ډېر زیات جایز دي یو آخري داسې فرض کوم چې په تاسو ټولو به کیدای شي بد ولګېږي دا چې کوم لوکل عام د خلکو ګاډي دي هغو ته چې څومره تاسو په خپل کومک لارې جوړولی شئ لارې ورته جوړې کړئ په ریل ګاډو کښې ټکټرې خپلې ورته وچلوئ لوکل ګاډي دي یا دلته سپرلې دي یا مریضان وي هغې ته لاندې خپلې لارې په خپلې خرچې جوړې کړئ چې دوی دا نه وشماري چې که خیبر خلکو چې خپله مسله حل کوله مونږ ته یې هم تکلیف نه دوی ته به هېڅ تکلیف نه وي ډېره مننه